چې تاسو دلته راغلي یئ او موږ سره هم دلته په دغه زموږ ښکلي غرونو کې کوم ته چې رګ ویلی شي دلته موږ سره پکنیک منع وکړه. یقینا چې دا ځنګل تاسو وینئ په دغه ځای کې او دا قدرتي چشمه هم تاسو وینئ چې دلته د اوبه بهیږي، دې ته رګ اوبه وایي. نو دلته ډېر پخوا نه زموږ نیکونه زموږ پلرونه دا به راتله او دلته پخوا هم چې دي که نه فرض کا بانډې هم تېرې شوي دي او اوس هم چونکې دلته یې بانډه هم ده، خلک آباد دي. نو دلته دا ډېر ښکلی ځای دی، ډېره ښکلا لري. دلته مرغیان دي چې په کومو کې زرکان دي، سیسی دي، داسې نور ځناور دي، حشرات دي، چرین پرین دي. نو دا د دغو ټولو اماجګاه ده او دلته یې مسکن دی. نو ډېر ښکلی ځای دی. خو مونږ بدقسمتي دا ده چې حکومت چې دی زموږ دغسې علاقو ته چې دی که نه دې طرف ته هېڅ توجه نه مبذول کړې. نو مونږ دا غواړو د ستاسو کیمرې په وساطت سره او ستاسو میډیا په ذریعه باندې چې حکومت دغه علاقو ته خصوصي توګه باندې نظر وکړه او دلته چې کوم درکار سهولیات دي چې هغه دلته اویلیبل شي. دغه دا لیاره ستونزه ده چې دا لیاره لږه جوړه شي او ورسره دلته په ګډ شمېر باندې ونې ځنګلات وکرل شي. نو دلته به نوره ښکلا هم پیدا شي او دا خلک به راځي دغسې پکنیک به کا. یقینا چې قبایل زموږ دا علاقه چې ده پخوا چې په ایجنسۍ باندې مشهوره او اوس انضمام شوی دی، دا پر امن خلک دي او دا امن خوښوي او دغسې پکنیک مناوي او ځي. دلته هم امن دی، هلته په علاقو کې هم زموږ امن دی. نو موږ هېڅکله هم جنګ جګړې نه غواړو. که دا غرونه زموږ آباد شي نو دې سره به امن هم نور زیات شي او موږ معیشت چې دی دا به هم ښه شي. او بل زه دا غواړم چې څنګه هغه بیل انټري سونامي منصوبه په هغه تېر حکومت کې شروع شوې وه، په دغه کې خصوصي توګه باندې زه خپل MNA او MPA نه دا درخواست کړم چې دلته د ښوونه ونې هسې هم شته دی خو دا ځنګلي دي. کوم هغه اصلي ښوون چې دی که نه چې هغې په دغه کې هغه کلمونه وکرل شي او دلته د ښوونه هغه جنګلي چې دي که نه دا آبادي شي. نو دې سره به مونږ د قبایل د پاکستان معیشت به ورسره ښه شي او مونږ قبایلو یو روزګار ذریعه به مو ګرځي او دا به روان شي. ډېره مننه.